الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی واعطیت الشفاعه مال الله رب العالمین بل خصوصیت دا راکړی چې ماته شفاعت راکړی شوی نو شفاعت خو به نور پیغمبرانو هم کوي شهدا به هم کوي او دغه رنګه نور هم ډېر په حدیثو کې مختلف ذکر دي بلکې مؤمنان چې الله ورته اجازه وکړي او عام مؤمن به هم شفاعت وکړي دلته نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره به طور خصوصیت څنګه ذکر کوي د دې مطلب دا دی چې د ټولو نه غټ شفاعت به نبی علیه السلام کوي شفاعت کبرا او بل دا ده چې اول شروع به نبی صلی الله علیه وسلم کوي د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې به د قیامت په ورځ هیڅوک شفاعت نشي کولی بلکې خبرې به نشي کولی هغه اوږد حدیث تاسو د شفاعت بار بار اورېدلی دی صرف اشاره ورته کوو وایو نه چې نبی صلی الله علیه وسلم هر پیغمبر به عذر کوي نه 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 نفسي 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 نن ما سره صرف د ځان غم دی او اخره کې به بیا ټول خلک چا خواله راځي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خواته او رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله ته په سجده پرېوځي او په هغې کې به هغه صفات د الله سبحانه وتعالی وایي اوږده سجده وایي چې نبی علیه السلام فرمایي اوس ماته په دنیا کې نه دي یاد الله اکبر دا په دې دلیل دی چې د الله سبحانه وتعالی دومره عظیم صفات دي دومره زیات دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ماته نه دي یاد اوس او په سجده کې به هم دعا چې کوله دا به ویلې چې لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك او دا دعا د پای کې یو جمله به دا ویل چې یا الله زه شمار نشم کولی ستا د ثنا او ستا د صفتونو چې کوم صفات ستا دپاره دي الله انت کما اثنیت علی نفسک یا الله ته داسې څنګه چې تا په خپله د ځان ثنا او صفت کړی دی نبی علیه السلام په خپل اقرار کوي چې زه ستا صفات یا الله په خپل شمار کې نشم راګیرولی چې په ټولو کائناتو کې هغه له ټول نه زیات علم ورکړی نبی علیه السلام فرمایي د الله په باره کې زما نه زیات علم هېچ چاته نه دی ورکړی شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین هغه لوی مقام به ورکوي د قیامت په ورځ چې هغې ته شفاعت کبرا وایي او په هغې کې به نبي علیه السلام فرمایي په سجده کې زه هغه صفات د الله رب العالمین بیانوم چې ما ته اوس نه دي یاد بیا به ما ته الله رب العالمین فرمایي چې یا محمد صلی الله علیه وسلم ارفع رأسک سر مبارک دې راپورته کړه سل تعطه غواړه چې دله درکړمه څه شی غواړې چې دله درکړلی شي واشفع تشفع سفارش ته چا کې چې زه دې سفارش قبول کړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د مؤمنانو ګناهګارانو په باره کې سفارش کوي د مشرک سفارش پیغمبرو نشي کولی او نه ورته اجازت شته او نه کوي د مشرک سفارش نشته چې ټول خلک په دې ټال زانګي دا د مؤمن ګناهګار دپاره شفاعت دی الله دې زموږ ستاسو ټولو نصیب کړي